بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه د هر څه نه اول د پټم حالان ورونه ډیره مننه چې د هر کمر شهیدانو یاد تازه کړي. د پښتنو مشکل اساسي مشکل د 1940 نه خپل د پاکستان منځته راتګ دا د پښتنو په ضد یو هغه توطیه او نړیواله توطیه چې غوښتلې چې د پښتنو دغه خاوره د پخواني شوروي اتحاد په ضد استعمال کړي. اصلا دا پاکستان د هیواد په نوم نه دی جوړ شوی، دا د اروپا د روزنس نه خو د امریکا او د انګلستان هیوادي په استعمال جوړ شوی دی. دا د امریکا هغه ډول چې غوښتلې چې دغه منطقې نه د شوروي په ضد باندې هم د جبهې په صفت کار واخیستل شي او په دغه وخت کې انګریزان هغه څه چې دلته د انګریزانو نه په میراث کې پاتې وو د هغه تاسو بغدادي پیر ناول به تاسو اکثره لوستی هغه ناول او هندسه د ملکانو سیستم دغه پروګرام ټول امریکای د پاکستان فوجیانو ته په میراث کې پرېښودو. دغه سلسله روانه وه تر هغې پورې چې تر څو پورې شوروي راغی، شوروي دلته ماتې وخوړه او شوروي تس نه شو، خو د پاکستان د فوجیانو دغه په عادت بدل شو. مونږ عمومي لوی مشکل اول په خپل افغانانو کې کبر دی پښتونخوا پښتانه دي کې مونږ کې عمومي مشکل دا دی چې مونږ هر یو په تنظیم په ډول هغه تقسیم کړی دی ځان. مونږ د پاره مونږ چې افغانانو پښتانه خنر ته پښتونولي کوم اهمیت لري ارزښت نه لري. خپکه مو ټول په افغانانو دلته ناسو او نمبر ته پښتونولي کوم معنا لري او نر ته افغانیت. تر هغه پورې چې موږ افغانان په صورت عموم کې د لړ دي کې د بر دي فرض مثال په ډېر بخښنې سره بعض نومونه اخلم اول بخپل زه په سیاسي لحاظ افغان ملت یم، د افغان ملت د حزب غړی یم، په هغې کورنۍ کې پیدا شوی یم، لوی شوی یم، خو ښکاره خبره ده دې کې به پاتې کېږم. که زه اول ځان ته دغه هغه ورنکم دغه حق ورکم چې یاره زما لپاره پټیم بې معنا دی ځکه زه افغان ملت یم او همداسې هر حزب که جمعیت ده که خلقي ده که پرځایي نومونه نه اخلم که عوامل سیاسي پارټي ده که محمود خان صاحب خلک دي، موږ باید اول د خپلو حزبونو دغه خطونه یو څو وخته پورې باید مات کړي سړی یو ملي فکر ته لاس واچوي. په تېرو 80 کلونو کې 15 کلونو کې یا 10 کلونو د خدای خدمتګارانو راوخله تر نن ورځ پورې داسې ډېر تحریکونه راغله. یوازینی کس په پخواني وخت کې باچا خان و خدای خدمتګارانو چې هغوی یو څه په افغانستان کې ملاتړ لرل او پښتونخوا کې لرل. وخت زما سره ایسه هغه په تجدید ډول باندې وټاکول ویول اته اوس په تیر انتخابات کې تاسو ته معلومات شوی چې یو نفر دوی پارلمان ته لاړو ولایتي شورا ته دوی 2 نفر نه دي کامیاب شوي. یعنی هغه یو د شخصیت چې باچا خان چې موږ زه ته شخصا د اصحابي په درجه قایل یم، یعنی بعد د احمدشاه بابا هغه زمونږ ته د جغرافیت هغه بنیادي خدای خو باچا خان هغه رهبرو مشرو چې پښتنو ته علمي شعور ورکړی دی. هغه حزب دې ته راغی چې په خپله خاوره کې 2 نفره پارلمان ته ونه شو لېږلی. نو د دې دپاره چې موږ ته څه پکار دي زما په نظر باندې موږ دپاره اوس وخت کې دغه تحریک د پی ټی ایم کوم د تحریک چې شروع شوی دی د منظور پښتون د مشرۍ لاندې باید موږ یو واحد رهبرۍ لاندې راټول شو او واحد رهبرۍ هغه نه زما په خاطر نه په افغانستان کې داسې حزب شته نه داسې حرکت شته نه په پښتونخوا کې بل داسې حرکت شته چې لرم راواخلي او برم راواخلي او دې ته یوه لاره منظمه کړي او حرکت ورکړي ورته. نو مونږ باید د ملي ګټو په خاطر د قوم په خاطر د راتلونکي نسل په خاطر باندې د افغانانو دا هیله لرم چې دغه د پی ټی ایم تر شا ودرېږي. خو من حیث قوم مونږ دې ته نه یو اماده شوي په دغه اروپا کې چې په یو لویه کتله راوځي د هالند کې زه تقریبا زه فکر کوم خو 1,00,000 نفره ژوند کوي که نه 1,00,000 کم او زیات. تر اوسه پورې چې مونږ 1,000 نفره راوځو افغانان او د نړیوالې محکمې مخکې ودرېږو شعار شروع کو مظاهرې شروع کو دوی مجبور دي چې د افغانانو دوسیه واخلي چې پاکستان ته څه عمل کړي. او دویم قدم کې مونږ د پی ټی ایم دپاره چې ډېر عاجل ضرورت دی او باید مونږ ورسره وکړو هغه مادي برخه کې دی. په مادي برخه کې هم مونږ دې ته تر اوسه نه یو حاضر شوي چې په یو قومي تحریک کې په یو قومي لاره کې مونږ لاقل د 100 روپۍ نه تېر شو. مونږ چې اوس دغه ته زه ولاړ یم زه په تېرو ټولو مشرانو باندې انتقاد کوم چې تېرو مشرانو
چې کله پاکستان جوړېدو هغوی په دې پوهېدل چې دغه پاکستان دا یو هیواد نه دی، دا د شوروي په وړاندې یو بلاک دی. هغوی په هغه وخت کې د دې مخه ونه شوه نیولی، شاید کوششونه به هم کړي، خو په هغه وخت کې انګلستان او امریکې او نورو هیوادونو غوښتل چې ته دغسې یو اډه جوړه کړي، یو عظیم قوت یې تر شا ولاړو. خو نن هغه پاکستان خپله دونه په قرضو کې ډوب دی، که قرضه ورکوي په عوامو دپاره څه نه لري، که عوام مړی قرضې دپاره پور نشي ادا کولی. د دې دپاره یوه واحده نقطه دا ده ورونو، که هر څوک چې وي، که تاسو نه ما دغه هیله ده چې د پی ټي ایم سره په رښتیني شکل ودرېږئ. پی ټي ایم د چا نه هېڅ شی نه غواړي، زه فکر نه کوم چې موږ پی ټي ایم د چا نه څه شی غوښتی. پی ټي ایم تاسو ملاتړ غواړئ، تاسو همکاري غواړئ، یا په مادیاتو وخت کې چې تاسو څو روپۍ چنده موږ ته راکړئ، او د هغې سره دغسې کله چې مظاهرو او د لاریونو وخت وي موږ سره په دې کې برخه واخلئ. که نه خدای ناخواسته دغه طلایي چانس که موږ د لاسه ورکړی، بیا به زموږ را روان نسلونه به د دې بد پنجابي، د دغه بد استعمار چې هم زموږ کورونه یې راوران کړي، هم حتی زموږ تورسرو ته هم لاس اچولی دی، ځوانان یې مړه کړي دي، مشران یې ورک کړي دي. 20,000 نفر پورې زموږ دلته د پښتونخوا کې په تېرو 20 کالونو کې 80,000 نفر شهیدان شوي دي، او دا ټول بې ګناه دي. دا دې کې ماشوم شته، دې کې تورسرې شته، دې کې ځوانان شته دی، هېڅ چا اواز نه دی اورېدلی. کله چې زموږ اواز څوک نه اوري، دا خو بیا زموږ تاسو وظیفه ده چې دا خپل محکومیت، دا خپله ژړا، دا خپل درد نړیوالو ته ورسو. او دا په یوازې ځان هم نه کېږي، دا په 10 نفرو هم نه کېږي، دا په یو غټه کتله باندې کېږي. زه خبرې نه اوږدوم، دلته به نور دوستان هم خبرې کوي. په آخر کې تاسو نه بیا زه هیله کوم چې موږ سره په دغه پلان کې برخه واخلئ، په دغه مظاهره کې برخه واخلئ. دا زموږ یو ملي مسله ده، دا قومي مسله ده، او کور مو ودان چې خبر ته مو غوږ ونه مننه خورئ.